ایران کې د افغان کډوالو زورونه، هرات کې لاریونوالو د ایران کونسلګرۍ دروازې ته اور واچاوه. د کابل غږ یا وایس اف کابل یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. هرات کې ځینو لاریونوالو په دغه ولایت کې د ایران کونسلګرۍ مخې ته راټول شوي او په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي په خبرونو کې اعتراض کړی دی. سرچینې وایي چې لاریونوالو د کونسلګرۍ دروازې ته اور ورته کړی دی. په دغه ولایت کې ولسي سرچینې وایي چې لاریونوالو په دغه لاریون سره په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي درول او رسیدنه غوښتې ده. دغه سرچینې چې ځان د لاریون شاهدان بولي وایي لاریونوال له 100 کسانو کم و، خو قهرېدلو متعرضانو د کونسلګرۍ دیوال او دروازې په بیل او کولنګ وهلي دي. سرچینې وایي چې اعتراض له وړاندې نه و تنظیم شوی او خلکو په خودجوشه او لنډمهاله توګه پر اعتراض لاس پورې کړی دی. د سرچینې په خبره طالبانو د اعتراض د خپرولو په موخه هوایي ډزې هم کړې دي. ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې ځینې کسان په بیل او کولنګ د کونسلګرۍ پر دروازه ګزار کوي او د دروازې یوې برخې ته اور اچوي. دا اعتراض داسې مهال شوی چې له څو ورځو راهیسې ایران کې د افغان کډوالو د زورونې او راوړونې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي. د ایران له لوري له افغان کډوالو سره دا ډول چلن غندل شوی او غوښتنه شوې چې د افغان کډوالو له زورونې او راوړونې لاس واخلي. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو له ایراني چارواکو سره لیدنه کاتنه کړې، خو هرات کې ځایي مسؤلانو تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې تړاو مو غوښتل هرات کې د امنیتي چارواکو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره ونه توانېدو. ویل کېږي چې نن خوست کې هم د ایرانیانو له لوري له افغانانو سره د ناوړه چلن په غبرګون سلګونه کسان لاریون کړی دی. ګرانو لیدونکو، له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.